د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. یونیسف د خوارځواکۍ له کبله د سلګونو زره افغانانو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کیدای شي. دوستانو ویډیو تر پای وګورئ. که چیرته مو چینل نوی سبسکرایب کړی چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د لاسنیوي ادارې یونیسف په افغانستان او پاکستان کې د کوچنیانو د مرستې لپاره د کوټلو ګامونو د پورته کولو غږ کړی دی. د دې ادارې مرستیال اجرایي مشر عمر ابدي د دغو دواړو هیوادونو ته د خپل 4 ورځني سفر په پای کې دا څرګندونې کړې دي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې که بیړني ګامونه پورته نشي، په افغانستان کې په روان زېږدیز کال کې شاوخوا 1 میلیون ماشومان د سختې خوارځواکۍ له امله ژوند بایللی شي. د شري او نسناستې په څېر ناروغۍ چې د افغان ماشومانو پر وړاندې نورې سختې ننګونې بللې دي. ښاغلي ابدي په کابل کې له طالب چارواکو سره لیدنه کې ټینګار کړی چې کوچنیانو ته باید لومړني روغتیایي خدمتونه، خواړه، پاکې اوبه او نورې بنسټیزې اړتیاوې ژر تر ژره ورسیږي، او ژمنه یې کړې چې اداره به یې په دې برخه کې تر خپله وسه د مرستو هڅه کوي. د بشري ناورین ویره. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره UNHCR وایي که له ژمي وړاندې افغانستان کې بېوزلو سره مرسته ونه شي، نو پایلې به یې ډېرې ناوړه وي. دا اداره وایي افغانستان کې د جګړې له امله د بېځایه شویو کسانو شمېر تر 3.5 میلیونو رسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ویان بابر بلوچ په اسلام آباد کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي اړتیا ده چې شوې ژمنې عملي بڼه خپله کړي او مرستې د دوی په واک کې ورکړل شي چې له ژمي وړاندې خلکو ته ورسیږي. دی وایي پر کابل طالبان له ولکې وړاندې هم د افغانستان وګړو شاوخوا نیمایي مرستو ته اړتیا درلوده. نوموړی وایي موږ له اړمنو او بېوزلو کسانو سره د مرستې لپاره ډېر لږ وخت لرو. ژمی پر رسېدو دی. زموږ ویره دا ده چې که له دوی سره ژر تر ژره مرسته ونه شي، نو پایلې به یې ښایي ډېرې زیاتې اندېښمنوونکې او ستونزمنې وي. خو د بابر بلوچ په وینا د دې مخنیوی کیدای شي او باید وشي. د یو بل بشري ناورین مخه باید چې په هره بیه وي ونیول شي. دا له یوې اونۍ په لږه موده کې دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره افغانستان کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکوي. څو ورځې وړاندې د دې ادارې مشر ویلي و یوازې څو اونیو کې باید مرستې ورسول شي. د دې ادارې ویان بابر بلوچ خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د بشري احتمالي ناورین اغیزې یوازې دغه هیواد په حدودو کې نه پاتې کیږي او ښایي له افغانستان بهر هم اغیزې ولري. نوموړی وایي زموږ اندېښنه دا ده چې د افغانستان کړاو به ډیر شي، اغیز به یې په افغانستان کې دننه وي، د خلکو کړاو به ډیر شي، له ډیر خلک به بېځایه شي. شونې ده چې اغیز یې له افغانستانه بهر هم وي. د بېځایه شویو کسانو لړۍ به نه یوازې پاکستان او ایران ته وغځېږي، بلکې له دې هیوادونو ورهاخوا به هم وي. نږدې 2 میاشتې وړاندې پر کابل طالبانو له ولکې وروسته نړیوالې مرستې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې دي. په رسمیت طالبانو د رژیم پیژندل دې لړ کې یوه ستونزمنه بلل کېږي چې له امله یې کېدونکې مرستې له خنډه سره مخامخ شوې دي. د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره همکاري کوي چې خلکو ته مرستې ورسوي. په تېرو څو اونیو ځینو ګاونډیو هیوادونو هم افغانستان کې خلکو سره مرستې کړي، خو دا مرستې ډېر لږ او د شته اړتیا پرتله ډېرې کمې دي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.